اهل تصوف وایي چې د لارې په سر یو جوماتو یو سړی راغی او خیال یې وکړ چې په دې لاره باندې قافلې ځي، چا سره غویی وي، چا سره میخه وي، چا سره خر وي، چا سره څه وي، چا سره څه. اوس د مانځه ټیم راغی او دا سړی دننه جومات ته مانځه له ځي، نو هغه څاروی خو همداسې پرېښوی نه شي، نو د جومات د خولې مخې ته یې موږی خښ کو چې که ده سره څاروی نو دا موږي پورې به دا څاروی وتړي او دی به مونځو کې بیا به یې پرانیزي او ځي، چې څاروی ترې ګډ وډ نه شي. په دې نیت باندې هغه د جومات خوله کې موږی خښ. بل یو سړی راغی، هغه دا خیال وکړو چې د جومات خوله کې چا موږی خښ کړی دی، اسې نه چې څوک پې تیندکو نه وي او پرې نوځي، هغه موږی وویست. په دغه علاقه کې یو ولی اوسېده، هغه ته په زړه کې القاو شو چې دا پلانې او پلانې سړی چې دی دې دواړو ته ووایه چې الله وایي چې ما هر څه تاسو ته معاف کړه او مې بخلې. دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې یو شی د جومات خوله کې موږی خښول دي، یو په یو نیت خښ کو هغه له یو قسم جزا میلاو شوه، بل په بل نیت وایستو هغه له بل قسم جزا میلاو شوه. اوس عزیزانو په ظاهر دا خبره مونږ ته سخت ښکاري، لیکن حقیقت کې د دې ډېر لوی مقام. جومات ته یو سړی راغی، مونځ یې وکړ او مانځه نه وروستو پیزار کې پیزار پروت دی او خلکو ته یې سمې کړې چې دا اچولو ټیم کې چاته تکلیف ونه شي. علماء لیکي چې په دې کې د نفس مقابله ده، چاته پڼې سمول چې دي هغه دې کې نفس مړ شي، چې نفس مړ شي نو د الله په نزد د دې نه لوی مقام بل نشته. دې ته اهدنا الصراط المستقیم وایي چې د نفس مقابله وکړي. او ستا نفس بدا چرته منی چې ته خان نواب صوفی صاحب حجی صاحب شیخ صاحب او ته پیزار کې ولاړې او خلکو ته پڼې سمې داسې والله که تاسو مو کوي خبره ده. نو زمون نفسونه دا ډېر غټ. اوس تاسو په ایمان وایي چې تاسو به داسې وکړئ چې جومات ته راننوځئ څه وخت کې او جارو راواله یو صاحبه کش 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 جومات جارو کوئ. داسې چېرته م لیدلي دي؟ تاسو څومره خلک چې دي جومات کې ناست یئ نو جوماتونه هم شته کلو کې علاقو کې چې راننوتی جومات ګندی نو تا داسې کړي دي جارو دې راغستې جومات جارو کې. ډېر ګران کار. دا پیغمبري شیوا ده. علماء لیکي چې یو سړی دی بزرگ
دا نفس ورته وایي چې ما باندې کلا وخوره کلا کلا د خار کې پخیږي دا د دې سرونو غوښه یو لویه چاټای کې پخ کړي او دا خلک چې دي د جنگیر پورا کشتا دا خلک اول لاندې روټای ماته کی او بیا په د سر غوښه او خوروار واړی او بس ورته کینی خوري دا نفس ورته وایي چې په ما کلا وخوره اوس نفس درې قسمه دی دې څه شی دا نفس یو نفس اماره دی یو نفس لوامه دی یو نفس مطمئنه دی درې قسمه نفس نفس تقاضا دا ده چې په ما کلا وخوره دا بزرگ ورته وایي سبا به در باندې وخوره چې سبا شي بیا ورته نفس وایي چې راځه کنه کلا را باندې وخوره دی ورته بیا وایي سبا به در باندې وخوره په دې اسنا کې میاشتې تېرې شو آخر ورته دا نفس وایي چې هر شب گویم که فردا تر گئی سودا کنم هر شب گویم که فردا تر گئی سودا کنم باز چون فردا شود امروز را فردا کنم هر شب گویم که فردا ترکی سودا کنم باز چون فردا شود امروز را فردا کنم خدای دې زما بے خوباسی ارش پر سره وعده وکي او چې سبا شي بیا راته وایي چې زه نن پرې د سبا بشي چې بل سبا شي بیا راته وایي چې نن پرې د سبا بشي دی بزرگ ورته وی چې کله در باندې خورم خو ما ته ځان وښایه د نفس ته وی چې ستا شکل څنګه دی ځان راته وښایه نو بیا در باندې کله خورم نفس ورته وی چې داسې د کلي نه بار وځه چې کلي نه بار ووتو د نفس ورته ځان متشکل که د مګي پشان شکل یو د مګي پشان دا لاندې بدن نو او صرف سر وو دا بزرگ تی تپوس کوي چې دا نور بدن دی ولی نشتا صرف سر دشتا وی نور بدن می ځکه نشتا چې تا په ما د کلی شوق او د خوراک او دا دومره موده دی په ما او نه خوړه نو زما بدن ګلیاو شو ویلی شو ختم شو چې زما تقاضا نه پوره کېده ما چې څه خواهشو هغه خواهش نه پوره کېدو نو زما بدن ګلیاو شو وی دا سر دی ولی ژوندی دی وی سر مې ځکه ژوندی دی چې تا په امید کې ساتلی و چې در باندې خورم کینی دا بم ختم دی تاسو خیال را عزیزانو عرض میں داؤ چې د نفس خواہشات پرېښول دې ته اهدنا الصراط المستقیم وایي چې د نفس خواہشات پرېږدي او د نفس خواہشات پرېښول چې دي ای خیال است و محال است و جنون دا له مستقل لیونتوب دی د نفس خواہشات د چا پلار نشي څنګه به پرېږدي نفس تقاضاو کی چې کباب
ورځه په راځي کله ورپسې کوم ځای ته لاړ شي کله کوم ځای نفس تقاضاؤں کی میان سر دریاب ته ورپسې میان نفس تقاضاؤں کی چې صاحبہ انٹر کانٹیننٹل ابل ورځ راته چاوي انټرکان کی یو پیاله چای چې دی په 170 روپۍ دی یو پیاله نو مالدادی کې څه شي پاتچایو کې ویلې سم نه رام چای نو مالغه کې روره خبره ده چې هغه اعلی کرسی وی پکې خزه مزي وي داغه ټولو قیمتونه لګولې دي نو 170 روپۍ بدرنه علي تس چای خبره خو نه نفس تقاضاؤں کی چه کڑائی تیکے د بالا مانا نه ور پسې ډاله روانه شي صاحب مالګو منډی تا کړه دا د نفس خواهشات ٹھیک اوس دا تحقیق نفس نه کوي چې دا کباب په ستله خدای دې خوار کدا ما یو دلته مشهور کبابی دی تاسو دې پرم تاسو ټول مړی دی پسې خو خوراک تو بس ا کبابی سره موټر پنچر شو دکاندار سره ځکه استما ډرایور موټر بدل ما یاره دا کباب څنګه دی وی جی ما خو 15 کال وشو چې نه دی خوړل مالولی ول زما یو می خوا هغه مردار شو چې مردار شو دراته وی چې لکه غرزوای ما او ډیره سرباوه زبتی کباب پاخه کوم وی اگر نواغستا واورو کې خو سباله کې مکړه او خمزیدار کباب په دې خلکو وخورو مردارم په خدای قسم چې دې خلکو مرداري اس په خلکو خړلې مرداري میخي په خلکو خړلې قسم په خدای دې د انګريزانو زمانہ کې د نړۍ غوخي په ځای د سپو غوخي په دې خلکو خړلې بیا انګريزانو یو آرډر وکړ چې مذبح کې علالو شینو د ګډوري اخپی به ترغي پورې ور سره ځوړندې چې تر څو ټوله غوخه خلاص شي بیا مړې ګډې په ما داسې تیری کړې دي او مړې ګډې دغه لوړې دي په دې قومي خورو تاسو راشي چې دا د خوراک زیونه درته زوخه عمر لباغ شیله خله او نصیبیا عمر دام قوم دیو خلق دی منظمم کئی اهدنا الصراط المستقیمم وئی نو دیو جنا عزیزانو سوچو کئی د ټول ملک قوم په دې قهر گرفتاری او دا احساس قدر ور سره نه چې زدا ګناه کوم دا هغه سړي اهدنا الصراط المستقیم ویل چې دی دا تر کومه حد پورې صحیح دي دا بتا سو مونږ چې د تورو باټینګونو په ځای
چندخې پکې کوړو کې ورتی کړي دی په دې قوم خو چندخ د غړو پټین کې مګه پریوته ده او مګه د لکاین نیولې بار غرزولې ده او هغه غړي په دې قوم خرڅ کړي نو ار سړی په خپل پیشه کې بې ایمان دی ار سړی ز په خپل پیشه کې بې ایمان دی اوس می چاته وی مولاتوب پورې خبره شو مال زمون په مولاتوب تیرو زما زمون دس شي لك واعظان چو جلوه بمحراب و منبر میں کند واعظان چو جلوہ بمحراب منبر میں کند چون بخلوت میں روند آکار دیگر میں کند واعظان چو جلوہ بمحراب منبر میں کند چون بخلوت میں روندا کار دیگر میں کند وی دا واعظان په منبر چې وګوره صاحب دا اسلام به ټول روړیو په خپل غاړه کې بواچ او باربتی ټکه نه لیکن چون بخلوت میں روندا کار دیگر میں کند چې خلوت خانه تلار شي بیا تماشا وکړي چې الته څه نو ار سړی په خپل پیشه کې ټاګ دی نن ما د دې قوم په دماغ کې دا نه دی اچولی چې دا پلار دې مړ شو کړمبه ماخام خوار شو نو دوزخ ته ځي ماچو نړمبه ماخام ته په سود پیسې رااله او د خزي جامع خرڅه او پیسې پیدا کې قړمبي ماخام لا نوړای پیدا کې چې دا بد زناور زامنی وخوري چې را پسې پراپګاندا ونه کی چړمبه ماخام خوار الله دې په هغه خلو کې دانه او خېږي چې په کم کور کې ماشومان یتیمان شوي او داغه کور وريجه بسو خوري نالت ته پاغه قومي او نالت ته پاغه خلق چې پاغه ځکه با او بس کلم ولا خوان ور کوي نو عزیزانو ار سړی په خپل پیشه کې ټاګ ار بیا پادیره باندې پیسې ویشي اوس ما غوندې پسې چې پیسې راوړي نو لس یا شل خو نه راوړي کنه وای چې لګ چرته سونه وای راتل سل 200 ورا پسې راوړي جی دا ستاس ښا اوس پاغه مړې کې پادیره خخیږي داغه ماشومان بچیم ولاړی پلاری خخیږي داغه مورم پاس پکوټا ولاړی ایر کوي زوی خخیږي او زه مسکه غوندې شوم او داغه پیسې والا موجود کې واچو نو ار سړی په خپل پیشه کې
د خدای نه باغي او ټاک دی فلانے لوی ولی دے لنگر ہی چلی